الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی چې ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی په مؤمنانو باندې په مقرر وختونو کې لمونځ فرض دی. د سهار د لمونځ دپاره وخت مقرر او متعین دی، د ماسپښین د لمونځ دپاره وخت متعین دی، د مازدیګر د لمونځ دپاره وخت متعین دی، د مازدیګر د لمونځ دپاره وخت متعین دی، او د ماښام د لمونځ دپاره وخت متعین دی، او د ماخوستن د لمونځ دپاره وخت متعین دی. لیکن که چا د کوم عذر د وجې نه په خپل وخت کې لمونځ ونه کړو، مثلا وده و یا ترېنه هیر شوي و، یا بغیر د عذر نه قصدن لمونځ قضا کړو، نو چې د مکروه وختونو نه بغیر په بل هر وخت کې ورته وریاد شي او یا ورته الله پاک د توبې توفیق ورکي، نو په همغه وخت کې دی قضایي راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها او استيقظ، څوک چې ویدو او یا په هیره ترېنه لمونځ قضا شو، نو چې کله ورته وریاد شو یا د خوب نه راویښ شو، نو د دې لمونځ قضایي دی راوړي. نو چې لمونځ قضا شي جبیره صرف دا ده چې د دې لمونځ قضایي به راوړي. که سل لمونځونه قضا شوي وي نو په قضایي کې به سل لمونځونه کوي، او که زر قضا شوي وي نو زر قضایي لمونځونه به کوي، او که یو لک قضا شوي وي نو یو لک لمونځونه به په قضایي کې کوي. او د حضرت انس رضی الله عنه په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د چانه چې په هیره سره لمونځ قضا شو، نو د قضایي لمونځ کفاره صرف توبه او استغفار نه ده، بلکې لا کفاره لها الا ذلك. د قضا شو لمونځونو کفاره صرف د دغه لمونځونو راګرځول دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عملم همداو چې قضا شوي لمونځونه به راګرځول. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ان المشرکین شغلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق. مشرکانو پیغمبر علیه السلام د 4 لمونځونو نه د خندق په غزوه کې مصروف کړو. پیغمبر علیه السلام د مشرکانو سره په جهاد مصروفو، نو 3 لمونځونه ترېنه قضا شو، ماسپښین، مازدیګر او ماښام. ماخوستن نو قضا شوه، د شپې یو څه حصه تیره شوه، نو حضرت بلال رضی الله عنه ته وفرمیل چې اذان وکړه. حضرت بلال رضی الله عنه اذان وکړو، بیا اقامت وکړو. نو د ماسپښین د لمونځ قضایي راوړه، بیا د مازدیګر د لمانځه دپاره اقامت وکړو، نو د مازدیګر د لمانځه قضایي راوړه، بیا د ماښام د لمانځه دپاره اقامت وکړو، نو د ماښام د لمانځه قضایي راوړه، بیا د ماخوستن د لمانځه دپاره اقامت وکړو، نو د ماخوستن لمونځ ادا کړو. د ماخوستن لمونځ نو قضا شوی، لیکن د قضایي لمونځونو سره یو ځای ادا کړو. له دې وجې نه راوي 4 لمونځونه ذکر کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمونځونو قضایي راوړه. اوس دلته 2 غلط فهمیانې دي، خلک 2 غلطې خبرې کوي. اول، بعضې خلک وایي چې لمونځ چې قضا شي نو قضایي نشته، بلکې کفاره توبه او استغفار ده. او دا خبره ځکه غلطه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قضا شو لمونځونو په بدل کې لمونځونه کړي دي، یوازې په توبه او استغفار اکتفا نه ده کړې. او دوهمه غلطه خبره دا ده چې بعضې خلک یو دروغجن روایت پیش کوي چې من قضا صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره الى 70 سنة. چا چې د رمضان المبارک په آخري جمعه کې 15 لمونځونه راوګرځول، نو د 80 کالو د قضا شو لمونځونو کفاره ده. دې ته په عرف کې قضای عمري وایي. دا روایت ګورئ بالکل دروغجن او موضوعي ده. مولا علی قاری رحمه الله په الموضوعات الکبرى صفحه 242 رقم الحدیث 953 حرف المیم کی فرمایلی دی چې دا روایت باطل قطعا دا روایت باطل ده، لانه مناقض للاجماع، ځکه دا د اجماع سره ټکر ده. على ان شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. همدارنگی شاه عبدالعزیز الدهلوی رحمه الله فرمایی چې الخامس ان يكون الحديث مخالفا لمقتضى العقل والنقل وتكذبه القواعد الشرعية
مثل قضاء العمری و نحوه. بعضی احادیث داسې وي، بعضی د حدیث د موضوعي والي یو علامه دا ده چې دا د مقتضا د عقل او د نقل نه خلافي او د قواعد شرعیه تکذیب کوي، لکه د قضاء عمری په باره کې چې خلق کم روایت ذکر کوي. العجال النافعه 10 نمبر صفحه فی بیان قرائن وضع الحدیث. مفتی الثقلین مفتی محمد فرید رحمه الله فرمای چې مروجه قضاء عمری نه د حدیثونه ثابته ده او نه د فقه نه، بلکې د قواعد حنفیه نه مخالفه ده، پس دا لمونځ بدعت سیئه ده. نو د چانه چې لمونځونه قضا شوي وي هغه د خپل لمونځونه وشماري، که زر لمونځونه وي همدا دې راوګرځئ، او که یو لک وي نو دا ټول دې راوګرځئ، او که د شمار نه وتلی وي نو په غالب ګمان دې ورته اندازه ولګئ. هر ورځ دې د هر لمانځه سره یو یا دوه یا درې قضایي لمونځونه کوي. مثلا د ماسپښین د لمانځه سره دې د ماسپښین یو یا دوه یا درې قضایي لمونځونه مو کي، او نیت دې دا وکړي چې د اخري قضا شوي ماسپښین لمونځ قضایي راګرځوم. دارنګې د مازدیګر نه د مخکې یو یا دوه یا درې د مازدیګر قضا شوي لمونځونه راوګرځئ. ماښام نه د وروسته ماخوستن کې هم داسې. که تر مرګه پورې د ده حساب پوره نه شو نو د فدیې وصیت دې وکړي. که د چا مشر مړ شوی که وصیت یې کړی وي نو د هغه د وصیت مطابق د فدیه ورکړي، او که وصیت دې نه یې کړی نو ورثه دې د خپل طرف نه د هرې ورځې د 6 لمونځونو فدیه ورکړي. و د واجبو فدیه هم پکې شته، د 3 رکعاته وتر واجبو، او د فدیې د یو لمونځ فدیه دومره ده لکه د یو کس سرسایه، یعنی د 2 کیلو وړو یا د دې د 2 کیلو وړو یا د دې د قیمت په مقدار.